رحمان الله ګربز یوه داسې بله کارنامه ترسره کوي چې په نړۍ کې تر اوسه هیڅ کوم لوبغاړي نه ده ترسره کړې. هغه د شلوریز کرکټ په نړیوال جامونو کې لومړنی لوبغاړی شو چې په یوازې ځان دوه لوبډلو ته ماتې ورکوي. هغه په دې شکل چې رحمان الله ګربز په 2023 نړیوال جام کې په لومړۍ لوبه کې 80 او په دوهمه لوبه کې 80 منډې ترسره کړلې، چې په لومړۍ لوبه کې د ده منډې د یوګانډایي لوبډلې له کلي منډو څخه ډېرې او په نن لوبه کې چې نوموړي 80 منډې ترلاسه کړلې د نیوزیلانډۍ لوبډلې د ټولو منډو څخه زیاتې دي، او دا په شلوریز کرکټ کې یو ریکارډ حسابیږي چې یو لوبغاړی په یوازې ځان د شلوریز کرکټ په نړیوال جام کې د یوې لوبډلې په خلاف د هغې له کلي منډو څخه ډېرې منډې ترلاسه کوي او بالاخره په یوازې ځان یوې لوبډلې ته ماتې ورکوي. موږ د رحمان الله ګربز دغه کارنامه ستایو او په راتلونکي لوبو کې ورته لا بریا غواړو.